बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आसिफ इजहार यो پیره بیا تاسو سره او یو ډیر اهم سیز باندې نن خبرې کوو. زما ډیر رونه خويندې داسې دي، خصوصا د زنانه چې زمونږ کمی دي چې یره جی د پټو کمزورتیا او د خپل اسونو دردونه او داسې زونه ډیر زیات وي او هر یو زنانه راځي چې یره جی زما ملا خوږي، زما خپې خوږي، زما بدن ماتيږي او کوم ورسې د کور کارو کوم په غوړز مې د لاسونو د وګي چې کوم دی نو دا ماتيږي او دغه سي نارینم ډیر داسې دي چې یره زما د بدن د خوږ درد زه چې وګرځم راوګرځم ستړی شم یا زر ستړی کیږم یا بدن مې خوږیږي، اکثر له خپې مې ډېرې زیاتې کمزوري شي، پوکې مې ډېر زیات دردونه او بیا ماشومان اکثر چې د شپې سملي د خپه د تغیق کې راواچي بابا یا ادې یا بیبي د زما خپې چې کوم دی دا خوږیږي. نو په ماشومانو کې دا ولې کیږي؟ دا ماشومان د شپې ولې جړه فریاد کوي چې د خپې مې خوږیږي؟ یو ډېر اهم سیز دی چې تاسو ته پته ده وایټامین ډي. اوس دا وایټامین ډي څه شی دی؟ لکه استعمال کړي تقریبا ټولو دی، ځکه چې نن سبا خوږ درد وي او دغه وي داسې مسلې وي ډاکټر له لاړ شي، هغه ډاکټر د هغه ځای نه چېرته دوايانې لیکلي نو یو قسم انجکشن یا یو قسم ګولۍ ورته خامخا لیکلي چې دا وایټامین ډي دی، دا هفته کې یو ځل استعمالو دې سره به ښې. نو وایټامین ډي بنیادي طور څه څیز دی، په کومو څیزونو کې دا تاسو ته میلاویږي، د دې کار څه دی او ولې هر یو خوږ درد یا هر یو د پټو کمزورتیا یا که تاسو ارتوپیډک ډاکټر له لاړ شي، که د ملا مسله وي، که د ګوډو مسله وي، که میډیکل والا له لاړ شي چې د پټو مسله هم ده یا داسې مسلې دي کمزورتیا مسله تاسو ته ویټامین ډي او خاص کر زنانو ته ډیر ورکوي او ماشومانو ته دا ولې ورکوي؟ ویټامین ډي په بدن کې یو داسې ویټامین دی چې زمونږ بدن کې زمونږ پټې او زمونږ اډوکي کم دي، نو دا کیلشیم دې لپاره ډیر زیات ضروری دی. اډوکي کې کیلشیم وي نو الا دا اډوکي مضبوط اډوکي وي، زمونږ پټو کې کیلشیم وي نو زمونږ دا پټې الا راخې کېدی شي او ریلیکس کېدی شي، یعنی ستا پټو کې طاقت به الې چې دی کې کیلشیم موجود وي. اوس زمونږ بدن ته چې کوم کیلشیم راشي دا کیلشیم مختلف د خوراک په طریقو راځي، لکه پی شملې ماسته یا داسې مختلف نور سیزونه، یا موږ کیلشیم سپلیمنٹ ایون واخلو، د کیلشیم لپاره د طاقت ګولۍ واخلو. دا کیلشیم چې زموږ وجود ته لاړو نو دا به په وینه کې ګرځي راګرځي، بیا به دا پټو ته لاړ شي، مختلف دغه ته لاړ شي، اعضا ته لاړ شي. اوس دا کیلشیم په بدن کې راټولول او دا اډوکي ته راوستل او دا په اډوکي ورلګول او دا اډوکي کې ایسارول چې دا اډوکي مضبوط شي، دا کار دی جناب د وایټامین ډي. وایټامین ډي چې کله وي نو دا کیلشیم به راځي او ستا په اډوکي کې به ورځي او ستا اډوکي به مضبوطی کنه نو اډوکي او پټي کمزوري پاتې شي. نو ځکه چې دا د پټو د اډوکو د خوګړو دردونو چې کوم مریضان راشي اکثر لورته مونږه وایټامین ډي ورکو. اوس دا وایټامین ډي په بدن کې د کم ځای نه راځي؟ وایټامین ډي چې کوم دی بدن کې زموږ د بدن د چمړه چې کوم دا چې کله په دې د نور رڼا لګي نو دا چمړه دا وایټامین ډي جوړي او هغه وایټامین ډي چې کوم دی نو بیا ځي ګردې ته او ګرده کې دغه وایټامین ډي دا د خپل پیکینګ نه راوستي کیږي، دا اکټیویټ کیږي، دا اکټیو کی، یعنی چمړه یو کارخانه ده چې نور په لګي دا به وایټامین ډي جوړي، پیکټو کې به ورلیږي او دا به په وینه کې راځي. نو چې کله ګردې ته راشي نو ګرده دغه پیکټ کولو کې او دا وایټامین ډي ته تروباسي، دا اکټیویټ یو ستا بدن کې خواره کې نو دې ته اکټیو فارم اف وایټامین ډي وي چې کم بیا په کیلشیم، په فاسفورس او په مختلف فاسفیټس وغیرہ په دې سيزونو عمل کوي او ستاسو اډوکي جوړي. نو ویټامین ډي پیدا کول یعنی نور ته کېناستل، نور ته خپل چمړه ایکسپوز کول دا ډیر زیات ضروری دي. زمونږه د پردې سیستم داسې دی چې زنانه یعنی د مخ نه علاوه د لاسونو او د خپو نه علاوه د هغې د وجود نوره حصه ښکاري نه، نو د چمړې چې کومه زیاتره حصه د لاسونو، خپو، ملا، خېټه دا خو چې کوم دی نور ته نه مخامخ کېږي، زیاتره وخت پې نور نه لګي. دویمه خبره دا ده که کور کې وي نو کورونه واړه واړه کورونه دي، هلته کې د نور رڼا نه وي، نور پې نه لګي، دي نور ته کېناستې نه شي، فلایټونو کې اوسېږي نن سبا خلک زیات، نو د هغې د وجې نه ویټامین ډي کمې راشي. او زمونږه چې کم نسل دی یا زمونږ چې کم ایشیا کې یا جنوبي ایشیا کې پاکستان بر صغیر کې پاکستان کې زمونږ ویټامین ډي لیول د نورې دنیا نه اسیم کم دی. نو چې دا کم شي او بیا نور حالات هم داسې شي یا نور هم کم شي نو زمونږه اډوکي پټې خصوصا د زنانو په ډېرې زیاتې خوږېږي، ځکه چې ماشومان پیدا کول دي، ماشومان ساتل دي، پی ورکول دي، دا ټولې مرحلې دي نه چې زنانه تېرېږي نو هغه د کیلشیم او ویټامین ډي نه محرومه شي، د هغې وجود یې جوړوي نه، بهر نه ورته حاصلېږي نه، پی شملې ماسته خوري نه، نو هغې کې انتهایي زیات خوږونه، دردونه، کمزورتیا او د اډوکو د ماتېدل او ټک او ټوک پکې راشي. نو دې دپاره ویټامین ډي حاصلولو ټولو نه قدرتي طریقه دا ده چې نور ته کښېني، خپل لاسونه خپې دا ورته ښکاره کړي، نور په دې ولګي نو تا ته قدرتي طور ستا وجود ویټامین ډي جوړه کړه، هغه کارخانه دې آن کړه. که فرض که بیا هم نه پوره کېږي نو دې دپاره بیا
وټامین ډي چې کوم دی هغه د ډراپس په شکل کې یعنی ساسکو په شکل کې هم اویلیبل دی، هغه د کیپسول په شکل کې هم اویلیبل دی چې هغه کیپسول موږ روزانه یا هفتهوار یا په میاشت کې یو ځل ډیپند کوي چې چاته ورکو او څه دپاره ورکو. او دې نه علاوه یو انجکشن وایل فارم کې ملاویږي چې دا انجکشن په مټ لګولې هم شي او که دا اوس کې نو دا اورلی هم اغشتی شي. دې سره چې کوم دی زمونږ د وټامین ډي دا کمی پوره شي. دغه وټامین ډي چې کوم دی کیلشیم باندې عمل وکړي او دا کیلشیم لاړ شي ستاسو پټو، ستاسو اډوکو ته او ستاسو خوږونه او دردونه ښه شي. کیلشیم او وټامین ډي موږ ته د پی، شملې، ماسته، کوچ یعنی مکھن، بالایی، ملایی دې نه موږ ته حاصلېدی شي. دا ډیری پروډکټس چې کوم دي دې کې ښه ډېر دی او خاص کر دا کوم چې سوچه غوړي دي دې کې هم ښه ډېر دی. نو که چاته دا اویلیبل وي، چاته میلاویږي پی، شملې، ماسته، سوچه غوړي ښه ډېر استعمال یې کوئ. وجود به هم ښي، پټې به هم ښي، کیلشیم او وټامین ډي دا به هم په وجود کې وي. او که دا نه وي نو بیا جناب د ټولو اسانه طریقه نور ته کېناستل، نور ته خپل بدن ښکاره کول او هغې نه بعد چې کوم دی د وایټامین ډي سپلیمنټیشن د ډراپس په فارم کې، د کیپسول په فارم کې، د شربت په فارم کې یا د انجکشن فارم کې دا موږ استعمالولی شو. خو که فرض که ستاسو وجود کې وټامین ډي زیات شي دا داسې هم استعمالول نی پکار. که دا زیات شي نو ستاسو په ګرده کې کاڼې جوړېدی شي، ستاسو پیراتایرویډ چې کوم ګلینډز دي هغه متاثره کېدی شي. نو وټامین ډي استعمال چې کله هم کوئ د خپل ډاکټر د مشورې مطابق د یو خاص وخت لپاره به کوئ. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند دي او که تاسو ګڼئ چې فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک کړئ او زیات نه زیاتې شیر کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.